خبره کوو چې د هغې یوز هم کیدای شي تاسو ته فیوچر کې ډېر د هغې د یوز دغه راشي. بوکینګ ټایپ ویب سایټس چې کومي لکه هوټل روم بوکینګ شو یا د چا سره میټینګ بوکینګ شو دغه شان آنلاین چې څوک دغه اسسټنس ورکوي د هغې بوکینګ دپاره سایټ. نو که تاسو بوکینګ سرچ کوئ نو د بوکینګ ریلیټډ به هم ډېر شی پلګینز تاسو ته میلاو شي لکه دا د اپوینټمنټ هاور بوکینګ ورډپریس. اوس دا کوم قسم بوکینګ دی؟ دا بوکینګ دی اپوینټمنټ. فرض که یو کس دی او هغه آنلاین کنسلټنټ کوي یا یو ډاکټر دی او هغه آنلاین پیشنټس دپاره ځان ویب سایټ جوړوي او وایي چې په هغې باندې به زما کوم پیشنټس چې دي هغو له به زه ټایم ورکوم، هغه به ټایم بوکینګ کوي، ټایم سلیکشن به کوي او د هغې دونه چارجز به په هغه ټایم کې به بیا د دا سره میټینګ کوم، آنلاین به د هغه خبره اورم، د هغه مسله اورم او د هغې سالف کولو کوشش به کوم. یا دغه شان یو ټیچر یې آنلاین ټیچینګ کوي یا بل څه ګایډنس ورکوي آنلاین، نو هغه خپل سایټ جوړولی شي په ورډ پریس په تھرو باندې او د دې پلګینز یوز کولو په تھرو باندې. دا ټول د بوکینګ سره ریلیټډ دغه دي او د هغې بوکینګ کولی شي د بیا کسټمر چې کوم راشي کوم یوزر راشي او هغه غواړي چې موږ د سره میټینګ وکړو آنلاین، نو یا که فرض که فزیکل هم کیدای شي، فزیکل دغه دپاره هم میټینګ دپاره په ویب سایټ باندې بوکینګ کولی شي، نو دا پلګین یوز کیدای شي. دغه شان که زه هوټل سرچ کړم د هوټل روم بوکینګ ریلیټډ به هم ډېر شی پلګینز موجود دي او هغه تاسو ته دغه کېږي. اوس دلته کې دا یو چې دی د ایلیمنټور دپاره دی. ایلیمنټور موږ ځکه ډسکس کړی چې د هغې ډېر شی مطلب ایډانز بیا موجود دی چې هغه ایلیمنټور ته فنکشنالټي ایډ کړي. نو اوس دا چې دی هوټل بوکینګ اینډ ایلیمنټور انټیګریشن، نو دا پلګین چې یوز کړي نو دی به ایلیمنټور په تھرو ډیزاینینګ او هر څه به د ایلیمنټور نه منیج کېږي او د هوټل بوکینګ یو ویب سایټ په دې کې جوړېدی شي. بیا بل دا هم دی هوټل بوکینګ لایټ. اوس په دې کې کوم ټایپ بوکینګ کېږي؟ هوټل دی د هغې رومز ټول ډیټیلز پکې موجود دي چې دومره رومز دي، د دې روم کوانټیټي دونه ده، د دې روم کم دونه بیډز دي پکې د دونه کسانو دپاره ده او د هوټل ډیټیلز پکې موجود دي. بیا پکې دا چې مطلب دونه رومز بک شوي دي اوس دونه اویلیبل دي، هغه ټول آنلاین منیجمنټ او د هغې کوم بوکینګ سیسټم چې دی هغه په دې ذریعه باندې جوړېدی شي. نو پلګین ډېر شی موجود دي. زه به بیا ویم چې تاسو یې سرچ کوئ، فایند کوئ، موستلی فوکس کوئ په سیلف لرنینګ باندې. پلګین راخلی، آیډیا راخلی، که پروجیکټ تاسو ته میلاویږي ټیک ده، یا سیلف پریکټس کوئ، آیډیا راواخلی زه یو داسې ټایپ ویب سایټ جوړوم یا د بل ویب سایټ نه انسپریشن واخلی چې زه دغه شان ویب سایټ ځانه په ورډ پریس کې جوړوم. د هغې لپاره پلګین سرچ کوئ، تیم سرچ کوئ او بیا د هغې امپلیمنټیشن کوئ. که زه تیمز ته لاړ شم په تیمز کې ګورم /THEMES او زه د بوکینګ ریلیټډ تیمز وګورم، نو بیا د کم قسم ویب سایټ جوړوم د هغې مطابق چې تیمي نو هم ښیي. که زه اوس دلته کولی کوم چې هوټل او زه سرچ کړم نو ما به هغه دغه راواخلي تیمز راولي چې هغې د هوټل سره موستلی ریلیټډ دی. نو دا اوس ټول تیمز تاسو د دې سټرکچر تصویر ته اندازه لګولی شئ چې موستلی هغه تیمز نه ماته شو کړل کوم چې د بوکینګ سره ډېر ریلیټډ دي. دغه شان سرچ کوئ او د هغې بیا امپلیمنټیشن کوئ په خپل سایټس کې یا د کلاینټ په سایټ کې یوز کوئ.